اوس د تا په کتابونو کې ټولو شیعه ولا امام حسین علیه السلام سره خیانت کړی ده، شهید کړی ده، مسلم ابن عقیل شهید کړی ده. ډېر واړو کوي ډېر یو ټوله څه کوم دی ډېر واړو کوي نه اوس ګوره کمې اوس دا درته ثابته کړله چې چا خط ورلېږلی چا بیعت ورسره کړی هغو خلقو اوبور باندې بندي کړي دي په کربلا کې بیا ولې نه یادوئ تاسې یا خوز غنه و څه غور باندې دا ټوله تو لږ ونې ټوله یو د شیعو څه اوس هم لږ دي دنیا کې یعنی دا کار شایع وکړی دومره ایماني چې دا کار شایع وکړی یا غوسه و هغه څه دغه چې نه و که زغه مخالفت کوه لیک دا غږ جانان د زړه سره قربانه کړي سم دا غږ د لیک سم که راځه ما ورته علمي خبرې وکړو د الله دپاره یې وکړو د اهل بیت غیر دې تپوس کوم غیر دې تاسو سره غلم غیر دې تپوس تپوس هم وکړه یو نو 5 تپوسونه وکړه اوس د تا کتابونه وایي امام حسین علیه السلام وایي وای دغه شیعه و زه راوبللم او دغه شیعه و زه شهید کړلم هغه وخت کې یو ټوله ډېر لږ شیعو څخه په خپل عقیدې سیده روان و نور خو داسې نه مسلمانان و هغه وخت خو هماغه شیعه دی و د الله بنده د شیعه لفظ راځي وای شیعه و شهیدان کړلو یو نه دي شهیدان کړي شیعه هغه کې هم ملاوس نه څنګه شهیدول هغه کتاب کوم کتاب څو کتابونه درته پیش کړم چې اوس یې منې دي خدای خاطر وکړه په کتاب خبره را سره کوه څو کتابونه ما پړاو کړي دي تاسو کتابونو چې یو مناره بیا د تانګه کتاب رو بس بیا نه منې راوي بس په سترګو راوي بس ما ته یو کس راوخه یو کس راوخه په دې دواړو سترګو در سره منمي خو زه چې تا ته خپل کتاب ښیم د تا لویه مرجع استاد مرتضی مطهري وایي چا چې حسین علیه السلام شهید کړی دا وایي شیعه و نه دروغ دی ما ته ثابت کړه واخه ته کتاب نه واخه کتاب دغه واخه والا ته څه تا کتاب راوړي تاسو کزه ساړه راوړم ته په اردو نه پوهیږي پستر وزو اردو نه عربي درته وایم عربي کتاب دې درته ښایم ته اردو نه سره ته ورته څه خبره دی دا کیمرا بل لنګ کوم صبر قاری سه دا سم کو د صحیح نه ښه ته وسو ګوره دا د تا کتاب ده وګوره خې نوٹ کړه در سره اسکرین شاټ واخله الملحمة الحسينية دي أول جلدة وينم أستاذ مرتضى مطهري دا كتنماني نتشاينا أستاذ دير كتابونه سيزناتي دير كتابونه نمانم دا كنماني تداري تادي مذهب لويا مرجع دا ودي الله بنده ټول بدل شوی دي چې ډېر شونه بدل شوی ډېر شونه د دې څنګه تاسو هغه بدل کړی دي شونه دا اوس وګور موږ نه دي بدل کړی دا کتاب د دې الله بنده دي تا کتاب دا وګور ولا ريب هیڅ شک نس دې په څومره صفحه کې صفحه بیم درته ښکارا کړم یو سل نه وي صفحه د دې کتاب وګوره ولا ريب هیڅ شک نسته في أن أهل الكوفة دي كوفي خلق سيو كانوا من شيعة علي ابن أبي طالب دا دي علي رضن هو شيو وأن الذين قتلوا الإمام الحسين شاس إمام حسين عليه السلام شهيد لهم شيعة دا دي تا أستاذ مرتضى مطهري واي ودي الله بنده خوس بل کتاب امام حسین علیه السلام خو به دروغ نه وایي امام حسین علیه السلام راس دا د تا بل کتاب ده دا د ټاپه دیم د ور باندې شبکه الفکر بیا داسې ونه وایي د ټاپې کتاب اعلام الورا باعلام الهدى د شیخ طبرسی دوه ټاپې دي ور باندې وګوره یوه ټاپه دومه ټاپه دا کتاب اول جلد مسلمانانو درته معلومیږي کنه معلومیږي دوه ټاپې دي ور باندې دوه ټاپې چې تا کتاب ده امام حسین علیه السلام څه وایي ثم رفع الحسين عليه السلام يده وقال په کربلا کې لاسونه پورته کړل او بیا وایي چې دغه خلقو موږ راوبللو چې د موږ مدد بکوي نصرت بکوي خو دغه خلق اوس بیرته په موږ باندې را واپس ول او موږ په شهادت باندې رسوي امام حسین علیه السلام د تا د په خدای قسم یزید ورغوښتلی و
یا د یزید حکومت ورغوښتلی و او که شیعه ورغوښتلی و بني اسرائیل اسرائیل راغوښت اسرائیل بني اسرائیل هغه زمانه و څنګه عرب و شابس افرین ښه قضاوت د مسلمانانو شیعه و تیر اسرائیل وویل مننه ښه اوس ګوره الله اکبر اوس بل کتاب دی واوره بل کتاب دې ځای ته وګوره یا تر اسرائیل نه اسرائیل خو هغه و څنګه راغلی د اسرائیل وګه منافق وګوره دا کتاب دی بیا وګوره اعلام الورا باعلام الهدى دی تاسو دی لوی شیخ څه وایي دې ته وګوره امام حسین علیه السلام ته چې کله خبره راورسېدله فلما بلغ الحسين عليه السلام کله چې حسین علیه السلام ته دا خبره راورسېده چې مسلم ابن عقیل شهید شوی ده په کربلا کې یو خط راویستل وګوره ثم اخرج الى الناس كتابا په دې کتاب کې لیکلی و چې مسلم ابن عقیل شهید شوی وهاني ابن عروه وعبد الله ابن يقطر وقد خذلنا شيعتنا موږ وایي ذلیله کړلو شیعه و موږ وایي تباه کړلو شیعه و له موږ سره خیانت شیعه و وکړلو حسین علیه السلام ته مسلم ابن عقیل وایي وقد خذلنا شيعتنا هذا لا بند يعني امام حسين عليه السلام شهادتي وسر سره ومنل شي شيء وشهيد کړي هیڅ شي اور رسید یو دا کنه کړه چې یا څه کوم دی کا دنیا چې ډېر کام ټولي باندې هغه وخت کام او څو وخت 72 نه وو کې غار غلو غشيان ورکه ته چند کسانو يعني 72 کسان د کربلا کې شهیدان سول دا شیو ډیر کام د کار شیو تلو دا 72 کسان چې په کربلا کې شهیدان سودا شیو نه دا شیو دا دورغه ټوله او دا چې غاټوله نو ته ټول راغلی یو دقیقه او خدای قسم کې په دې 72 کسانو کې یو کس راتو خدل سیدا شیو رب مې دې قسم دې ټول عمر دې پر د میډیا پرېږدم راځه په خیر یو کس راته وخت چې دې 72 کس یو تا کافر نه داواله زه ته ثابتاون زه ته تاسو ته هم اوس ته هم صحیح ښه یو ټول کافر نه صحیح او یعنی لدی زین اوس راسو د حسین علی السلام دغه ځای ته راسو تر بیا روانه واپس ته بیا روانه ته ماته ته شیو تا کافر نه وایي ښه په قران عظیم شان باندې ایمان لري بالکل د ایمان لرم وكم قرآن عظم شان اغلى مهدي عليه السلام سره رسیده او کله مسلمانانو سره رسیده بس کوم دنیا ته اوس راغله دا قران دی کنه بل قران نه شل قران نه دی تا امام علي رضی الله عنه اصلي قران خو مهدي ته ور کړی وای دا در سره په اخر وخت کې بیره باسي دی تا کتاب وای باز معنی چې دا قران دی راغله دا قران دی زه دا مانم په دی روان و قربانه کدي سم زه دی تعالی عقيدي سره کار لرم زله تا سره کار نه لرم زدي قرآن چې ته غاخري ته ما د دایو مثلا خدا اوس درته ثابتوم دا اوس جواب درکوم که زه د جواب درکوم ښه سید ابو بکر او عمر رضوان الله عليهم اجمعين دا رسول الله صحابه نه مسلمانانو نه ښه ته چې د رسول الله صحابه او ته مسلمان نه وایې زه تا کافر ته مسلمان وایم هغه دغه څنګه پیغمبر جنگ نه تخلیو صبر هغه ته اوس بیا جنگ ته وتښتېدلې مسلمانانو فار جانان ایوه صحیح ما د پاتو پیغمبر علیه السلام ویلو ما د پاتو دا درې کوم دي دا ډېر مخالفت ولا شيونه دي دین کې راوالي اوس راځو یو بل زید عمر رضی الله عنه خو تا کانو ویل چې مسلمان نه و کنه بالکل اندر تعویل څه نه ښه علي رضی الله عنه خپل لور کافر ته کاوه داس ایتی نه ور کړی کا ابو بکر لور وا ته کوم نه کومه دا نه او كلثوم ابو بکر ودا لا بنده كميله كلثوم درته ثابت کړل خپل دی علي رضی الله لور وای امام حسین وای امام حسن وای سيدي مو دا ته کوم کتاب پڑھاوي کوم کتاب غټول دروغ دي غاڅ کوم هغه د ابو بکر لور وای د عائشہ خور
تی راته وښیه په کوم کتاب کې راغلی سي د ابوبکر لور عمر رضی الله عنه په نکاح ورکړي دی، راته وښیه. بالکل یې درته وښیم. خو دې وښیه. یو خبره بله اسانه دا د ابوبکر لور چې د علي رضی الله عنه په کور کې وه ام کلثوم، دا مسلمانه وه که نه وه؟ د ابوبکر لور خو نه وه، د ابوبکر لور وه هغه څه. اوس بیا وایي د ابوبکر لور نه وه. مولا کور کې کومه وه، هغه د مولا لور وه، هغه مولا لور وه، دا د ابوبکر لور نه وه. نو د علي رضی الله عنه چې ام کلثوم عمر ته په نکاح ورکړې ده، د چا لور ورکړې ده؟ دا د ابوبکر لور وه. ابوبکر لور غنمه ام کلثوم وه. یعنی علي رضی الله عنه پردی لورانې خلکو ته په نکاحګانې ورکولې؟ خپله لور وه. دا نامې دوی باندې پوهېږي، دا څه کومه دی، دا د ابوبکر لور وه ام کلثوم. ښه مسلمانانو غوږ شه، د ده تر ټولو معتبر کتاب د الله خاطر وکړئ، یو دقیقه، تر ټولو معتبر مسلمانانو دې ځای ته غوږ سیه. بارک الله فیک. کنزل مه کوه، کنزل په دا کې نه، د غفار لاندې کنزل مه کوه. هېڅوک کنزل وکړه بولا کې کړي، چې هر چا کنزل وکړه بولا کې کړي، میوټ یې کړي. د ملګرو د تاسو د لایف نه 3000 شیرینګ شوی دی، 3 لکه لایک دي، څه چل شوی دی په تاسو؟ 450 مسلمانان دلته کې ناسي د الله بندگان. دا نن ټول د عراق شی راغلي دي لایف ته، ټول د عراق شیګان ناست دي. پرون د کوفي ونن د عراق دي. الحمدلله. ښه اور د شکر ته نامه خو د شیارې ته تر ټولو رځي څه کافر دي. تو ابراهیم علیه السلام توبانو چې ته ابراهیم علیه السلام ته څه کافر دي، نو خو الله دې هدایت در نصیب کړي، الله دې هدایت در نصیب کړي. فرعون فرعون او فرعونیان منی سي شایو پیروان د چوک منی، پیروان خو په خپل غاله نتی شوی قرآن کې ختم شوی ویلی سي ویلو دی الله بنده. راځه د خپل ځای ته راځو. مسلمانانو زه دته تر ټولو بهترین کتاب دی او په صحیح به ورسره لیکلی و چې د امامان وایي، محدثین وایي. دې ځای ته تاسې وګورئ، د الله دپاره ورته وګورئ. دې سړي په ډېر جرأت سره وویل چې عمر رضی الله عنه العیاذ بالله مسلمان نه و. بیا دی ما ته وایي قاري صاحب ته موږ ته ولې کافر وایې؟ دا د تا کتاب ده تکملة الرجال. دا ته وګوره، ښه ورته وګوره د زړه سره. العلامه المحقق الشیخ عبد النبي الکاظمي، دا داسې کتاب هم نه ده. بیا وګوره السید محمد صادق سید، بیا تحقیق ورباندې کړی اهل بیت. په دې کتاب کې څه وایي مسلمانانو؟ ټول راته غوږ سئ. ام کلثوم هذه كنية لزينب الصغرى بنت أمير المؤمنين. دروغ دی، دروغ، دا کتاب دروغ دی. دا لاندې وګوره ودې الله بنده، لاندې وګوره. لاندې چا لیکلی خاران زه نه منو، هغه دروغ لیکلی دی. وهو الأصح، روایت صحیح ده. روایت کتابونه څه زلتم نو ته په څه شي په دې کتابونه نه منې ودې الله بنده؟ کتاب زه نه منم، دې چې ډېر شونه ماته تېري چې دې کې ډېر شونه ده چې څه بدل شوي دي. ښه د ام کلثوم خپله خبره درته وښیم، د تا په کتاب کې چې هغه وایي چې د ما خاوند امیر المؤمنین و عمر الفاروق و. بیا یې منې؟ خبرې مه کوه. همدغه خبرې اوس درته ښیم، همدغه خبرې درته ښیم چې زینب ام کلثوم رضی الله عنها وایي لاندې کوم کړه نمونه ریوالي تاسو چکا چارس به هغه تاسو والی هغه پریږي تاسو څنګه کنزل نه کوي سو پریږي دا لاندې مګور تاسو دغه کوي دا ولا حال دي ک نور کې ناس هغه تاسو خلک دي شوګان دي بره قاری صاحب ته خیال کوي چې قاری صاحب سوی هغې ته غور دوستان لایف در سره خوندور کوي بابي د تاسو داسې بیده ناسې کتابونه دا ماته ښیي هغه ډېرې بدلې شي نو یو شی هم نه منې کتاب هم ته نه منې ټول کتابونه دې دروغجن کړ نو څه شی منې دا قاری صاحب سامه اردونه زده نو هغه به تا ته کتاب نه څه شی ښیي څه اولاد درکوي ته نه ته سامه اردونه ارچي د علم تا چینایي زده ده د تا چینایي زده ده چینایي صاحب څه کو چینایي څه شي نو قاری صاحب اردو څه کوي یو دقیقه امام دی منی امام صادق علیه السلام منی امام صادق علیه السلام منی بالکل ایمانو
دا د امام صادق علیه السلام خبرې ته دی وګوره عن ابي عبد الله الموثق روایت دیم صحیح ده بیا دا څونه وایي چې کمزوري ده عن ابي امام جعفر صادق علیه السلام چې ما د بعد به ډېر مخالفین د مولا د کتي ډېر بدلی راوالي د ما کینو کې خاصه دا امامان دي تا محدثین دي تا کتابونه وایي چې دا صحیح دي ودي الله بنده توسع ابي عبد الله عليه السلام هم دروغ وایي دروغ کتابونه غره امام جعفر صادق علیه السلام کول دي ماشاءالله یو مبارک دي امامان هم دروغ وایي مبارک موسی امامان تیم دروغ جن وایي وګوره ابي عبد الله عليه السلام وان عليا عليه السلام واغسا وګوره مسلمانانو امام علي عليه السلام ان عليا عليه السلام لما توفي عمر كلس عمر هو شهيد سول اتى ام كلثوم تراغل الخبل لورته فانطلق بها الى بيته خپل کور ته راوستله امام صادق علیه السلام دی وایي اې د الله بنده معصوم امام دی وایي لاندې بیا پسې وګوره في الصحيح سألت أبا عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها ترلاسي راولي مدلا فانطلق بها إلى بيته علي رضي الله خبر للكور ترى وصل صحيح روايتنا دي الله بند ندي امام خبر مني ندي خبر مني مولا ورا امام جعفر صادق علیه السلام کول هیڅ ما د بعد به د ما دغه کې کوم نره د ما کتاب د ما کوم خلکو ته خیانه دي چې ډېر چیرې ویلي دي تاسو نه مانه تاسو لاس کتابونه روبسن تاسو خلکو ته ټول جهالات ولا خبره کتاب راو باسه یو کتاب راو تو خوای ز کتاب نه منم دا ټول دروغ امام دیم دروغ وایي مرجع دیم دروغ وایي کتاب دیم دروغ وایي محدث دیم دروغ وایي تو اوس بیرته ماته د کتاب الله بنده امام ځانش تغییر جهالات شوی دي چې پیغمبر علیه السلام څلاړ بسلاړ تاسو دا کی درندور کی دا چې پیغمبر راغله ولاړ بسلاړ خبر نشته خساره یا تر راغله وخت سره ولاړ اوس بیا کوم ځای ته لاړلی اوس عمر رضی الله عنه دي تا ټول امامان دی وایي محدثین دی وایي معصومین امامان دی وایي چې علي رضی الله عنه خپل لور ام کلثوم عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ته په نکاح ورکړی و اوس کوم له قران درته ثابت کړه له قران عظیم شان نه چې الله جل وعلا ورته حقیقي مؤمنان ویل دي مهاجر او انصار او تبع منی قران منی څنګه پوه نه شو كمل قرآن عظيم شان دا درته ثابت کړه لقرآن عظيم شان چې الله جل وعلا قرآن کې وایي چې څومره مهاجر صحابه دي څومره ل ابو بکر نه راواخله تر هغه اخري مهاجر صحابي انصار دي الله ورته وایي اولئک هم المؤمنون حقا دا حقيقي مؤمنان دي قرآن ورته وایي بیا قرآن مني رو بس قرآن کې رو بس تعالی دا ورن څه زیاده ده ما شاء الله الله دې هدايت در نصیب کړي دا څنګه اخرت مو ما خرابوي دي الله بندگانو اخرت مو ما معنا لا خیر کومه لیکلي کا معنا زکات خیر معنا به تر ته وکړي ښه صحیح ده دا عربي د غاز دار بلاندې اردو کې لیکلي کله ما ته کوئی ترجمه هغه قران کریم راواخی چې پښتو ترجمه لري پښتو ترجمه په پښتو نه کوي پښتو شي خو دا چې لګیای په پښتو کنه څنګه نه پیږي عجب چې ساده څه ګاډي وړي وای دا کیمرا می غټ کړه دای ما ته وای ته په اردو نه پوهیږي د اوس په خپل د مور په زبانه پوهیږي زوی مړی نه پوهیږي پښتو دا سورۃ الانفال ده ویني دا د سفاره ده صحیح ده دي سورة الأنفال 74 لمبر آیات ہے تو 74 پښتو کې سوې جانانه نه کان افغان سیبو والذین او هغه کسان ورته ګوره ترجمه یې موایا را سره آمنو
سي ایمان راوړ وهاجروا او هجرت وکړل وجاهدوا او جهاد وکړل فی سبیل الله دی الله په لار کې دای مهاجر وخودل علي رضی الله عنه هجرت کړی و کنه کړایو ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر دی صحابه و هجرت کړی و کنه ټولو کړایو پیغمبر علیه السلام څخه راغلی بس افرین مننه قربان دي سم الله وای کومو کسانو چې ایمان راوړل هجرت وکړل او جهاد وکړل د ما په لار کې دا خو الله مهاجر و خودل وس وکسه والذین او هغه کسان جان کې کومه دغه کڅ کومي وجان کې دغه شهید شوی دی دغه راځم بیا راځو هغه ټولو جنگونو نه تخلل بیان پرکړو ودی زړه سره دا آیات بیان پرکړو بیا د بیکیږي بیا د قران آیات نه د پرسوي بیا د بیکیږي ښه یا اورم والذین او هغه کسان او سپنای ورکړل چاته مهاجر وته ونصروا او امداد وکړل الله څور توای اولئک دغ مهاجر انصار هم المؤمنون دوی مؤمنان دي حقا په حق سره حقيقي مؤمنان دي الله نعره تکبیر الله اکبر لله الحمد الله درتوای دي الله بندسي ابو بكر وعمر وعلي وعثمان وسمر مهاجر صحابه دي مومنانو هغه مومنانو چې کوم د مولا پر لار روان پیغمبر خبره مانی هغه مومنانو کې نه ټول مومنان دلته الله جل وعلا مهاجر مخکې می دا خبره تا ویل چې ټول هجرت کړل نبی عليه الصلاه والسلام سره دا خبره خو دی او ډیرو جنگونو کې خود خالی یو جنگ کې من دي تختیدلی په یو جنگ کې دنیا جنگونو کې تختیدلی په کوم جنگ کې تختیدلی دي مهرباني وکړه مهرباني ټول جنگونو کې خالی یو راوخه تاسو ته پاتره خو چاته بیانین تاسو وایئ چې په احد کې عمر رضی الله عنه تختیدلی ده کنه لاندې کمنټونه یا غلط ما کوه هغه پرېګ د کمنټونو خو ماته د ورځې نه ویني چې کلمات راکا یا ته کلمات راکا زه به بیا تاوین چې ته مسلمان یې کته چوک زه کلمات یې راکړم لاندې کوم ناس ته دا راوخه جوړ دی ته راکا د کلمات زوار جاهل وي اوس د تعالی ما سره خبرې دی وجانانه و قربانه کې سم کړي کمنټونو لکه کمنټونو کې خدلته ملحدین مرضی سیکولران مرضی شایع رافضیان مرضی قسم خلق راځي چې په خبره پسې به ته ګرځي ودی الله بنده هغه ته فکر مکه ما سره خبرې وکړه اوس دا قران ته معنی کوي نه معنی سي الله وايي مهاجرین ټول مؤمنان دي ټول د مؤمنان نشي جوړیږي رب سوای رب دروغ وايي العياذ بالله اوس ناس یې خدغه کې خلکو ته ځان ته مؤمن نه تمه ته دا وي چې مؤمن څه د کار نه کوي تمه ما ته خبره خو ما ته کې نه ده اوس په ما ته ما خو نه کوي ودي الله بنده اوس کوم دي تا په کتاب کې یعنی که څوک په جنگ کې و تختیدل هغه مؤمن نه ده کنه چې پیغمبر ویلو لکه هیڅ نه لري خو بیا څه نه وته کفر تعالی اوس کوم دي تا په کتاب کې درو خدل سي علي رضی الله عنه له جنگ احد کې تختیدل دی بیا ما مولانا وتغه جنگونو نه تخلل کوم دي تا په کتاب کې درته و خدل دا اوس دا دروغ ټول تاسو ولا لیکلي د تور ته په تاریخ کې بیا د کوم ځای نه وای
دا اوس څه بلا ده ولاکه خبرې لیونی یې که څه دې خوړلي ما زه ټیک ټاک یم ښه برابر یم. نو ته چې وایې د کوم ځای نه رښتیا وایې خو یو حواله راوړه یو کتاب راوړه قاري صاحب چې تا ته حواله ښایي قرآن درته ښایي ته دا نه منې دا دی تاسو لیک سب جانان سي دا مخکې ما ته وویل چې قاري صاحب ته ولې موږ ته کافر وایې کنه دا خبره دی وکړه څوک چې دی الله دی قرآن یو آیات نه مني دا مسلمان ده هیڅ هم نه دی دا کافر دی الله خو دا اوس نه مني را سره دا اوس نه مني را سره دا اوس ته خپل د قرآن ډېر کم خلکو څنګه دغه په لار روان ډېر هغه څنګه مخالفات دي کول چا مخالفت کړی ده صحابه وو کې چا مخالفت کړی دي درو کړی دي درو د پیغمبر علیه السلام ډېر مخالفت کړی ډېر دیني پاړاواله یوې راوخی ډز تا په خپل خلو ویل چې څوک یو آیت قرآن نه مني دا مسلمان نه ده په قرآن کې الله وایي چې عائشه ام المؤمنین دی مؤمنانو مور ده دی تا مور ده دی بل دی Hello, 1 2 3 mic speaking. عائشه قرآن وایي چې دی مؤمنانو مور ده تو مؤمن یې نه ځان تر ازد متبارین ته بزور رسیدم د مؤمن د څه چي ته قرآن څه وایي وایي عائشه دی مؤمنانو مور ده دی تا مور ده نه څه مور نه ګڼو الله اكبر. نعره تکبیر الله اكبر ولله الحمد. ما دې زمانه چې خپل د غاشتا څه څه پاګه تا زمانه قرآن وایي وجه الله بنده تا مخکې ماته څه وویل چې څوک یو آیت قرآن نه مني دا مسلمان نه ده ودې ویل که دې ونه ویل اوس ته ولې دا آیات نه مني چې الله وایي عائشه د مؤمنانو مور ده د رسول الله بیبیانې د مؤمنانو مندې دي او ته وایې زه نه منم دا د قرآن منل دي الله دې هدایت درته وکړي موږ مو څه کوو مو ته هدایت کړی موږ ته سیاره بینی روان کړی کتلات یعنی چې قرآن نه مني دا هدایت ده چې قرآن نه مني دا هدایت ده قرآن خو ته مانم خو ته ولا د دروغو خبرې دا اوس قرآن می آیات می درته ویل چې الله وایي د نه می د صحابي خبره درته کړي نه می د اهل سنت کتاب قرآن می درته راواخیستل چې الله وایي چې مهاجرین دا ټول حقیقي مؤمنان دي رب وایي قرآن کې تو وایي ټول مؤمنان نشي جوړ رب وایي یا دی الله بنده الله وایي الله وایي یو غاغه چنار چې څنګه راشي غاز دغه کې اصحابو کې سره پنګا درې ارتي چې دنیا الله ټول يعني الله جل وعلا په قرآن کې دروغ ویل دي العیاذ بالله قرآن کې ټول اختیاري هغه دغه کسان څخه مؤمنان وي خود الله ورته ویل دي چې مهاجر ټول حقيقي مؤمنان دي و قربانه کې دي سم پښتو درته وایم الله څه وایي کومو کسانو چې هجرت وکړل لرسول الله سره یا لرسول الله نمخ کی یا لرسول الله نورست مدینه ته الله وی اولئک دغه کسان هم المؤمنون حقا دا واقعي او حقيقي مؤمنان دي رب وی نمی دي تفسیر خبره نمی دي مولا نه دي اهل سنت نه دي صحابي دي هیڅ خبر رب وی دا حقيقي مؤمنان دي وس تا ما پیدا ویلو چار سړي مؤمن ته ما تاخه د مؤمن څنګه څنګه نه مؤمن جوړي رب ورته ویلي دي تو رب اعتراض کوي رب يعني رب جل وعلا دلته ما ته یو دغه واخه ته د مؤمنانو یو دغه ما ته واخه ته رب سي ورته ویلي دي الله بنده څنګه نور درته واخیم رب ورته وای دا حقيقي مؤمنان دي الله خپل خالق ورته وای رب دا ورته وای خو هغه کسان ظالم قال اي ادي الله بنده دا ټول ظالم ما ته وای تیرا ته وخیا زه رب خبره ورته خایم د رب خبره نه مني وای تیرا ته وخیا الله درته وای کاری سے باوړه ما تا تمټی ته اصحابانو کې ډیر کام اصحابانو څخه د پیغمبر په لارې روان وو دا ډیر کام وو یعنی ډیر کم روان او ډیر نو روان نه ډیر مخالفت کړي خلیل دی ورنه یعنی الله دروغ وای قرآن کې
الله قرآن کې درو کسه قرآن باندې ټوک ما لګاوه تا ته ځه اصحابانو نه څخه کې ډېر کم اصحابان وایي چې ډېر بېلارې وو قرآن وایي چې نه دا ټول حقیقي مؤمنان وو. اوس ته رښتیا وایې که قرآن رښتیا وایي؟ ته ما ته کې وخه مهاجرین کوم دي چې لیکلي هجرت خو ټوله دنیا کې مهاجرین ما ته وخه چې لیکلي مهاجرین. ښه اوس به مهاجرین پسې درته وښیم. الله اکبر. اوس به مهاجرین پسې اکبر. اوس به مهاجرین. دوستان دا لایف در سره پورته کې هله زمریانو اخلاص وکړئ. دا لایف در سره پورته کې دا راوچرخوي دا څونه مسلمانان دا لایف در سره پورته کړي څو ځلې لایف بند سو مخکې ګوري دی الله خاطر وکړي دا لایف دی رسول الله دی صحابه او دفاع په نه راوکړي دی رسول الله دی صحابه او دفاع په ورځ د قیامت به مو بیا همدغه صحابه زیاړه پچې نه ولې لیکل څه ګلان د زیاړه لیکل کو یار څه کوي بد کوي هر څوک کوي بد کوي هر څوک کوي بد کوي هم ټول ستاسې خلک دي ته لاندې ته مه ګوره باس ته راسه د ما دا کامره غټه کړې جانان صاحب اوس غوږ سره ته جانان صاحب اوس غوږ سره دا سورة الحشر ده 28مه سفاره ده. ما سنن موبایل کې چارج ختم دي تا ته مو قرآن روکله ډېر به ختم شي. بقى تشارج وركا الله مدد وغړل لچان للفقراء مهاجرين دا څه بیا ویني چې دروغ دی یا 1-0 دی چارج ورکړه دی الله بنده خو چارج دی ورکړه برخ دی ورکړه. اوس دومره ظالم انسان د بل موبایل راته وخودل لا اله الا الله وکسه داري ګندې بل چې شتاره قرآن خو غنه خو نه چې خیدر تک نه خو نرو وزیر للفقراء المهاجرين دا د مهاجرين ولفظ الذين اخرجوا من ديارهم لاندې د آیات په اخر کې الله ورته وايي اولئک هم الصادقون. دغه مهاجرین صحابه دا خو مؤمنان سکه بلکې په ایمان کې پسې صادقم دي. اولئک ام دغه مهاجرین وګوره مهاجرین الله اکبر. الله وایي چې دا خو مؤمنان دي بلکې په ایمان کې پسې صادقه هم دي. بشک نعره تکبیر اکبر ولله الحمد. اوس قرآن د ګوره بلې خواته تللی یم نه یم قسم ورون نیم قسم دي انګلیش قرآن درته وروړو که په دې د یقین شته؟ نه مکو کار ورباندې مه لره جانان صاحب په خدای قسم د خیر اراده درته لرو والله مې د قسم یې شایسته د امام علی حقیقي شایسته. اوس که مې د تال حقیقي شي حقیقي شایه ماتم که بالکل زنجیر وهي بالکل سینه وهي څه شي سینه وهي بالکل و کوم امام درته ویل دي دا کار وکړه دا تا ته چیرې ته دا چې نه خلکو ته غلطه خبره کا نه اوس ته د ما د خپل امامانو سره مې د برابر جواب تاسو ما ترکه ته د جناسي خلکو ته ولې غلط شوی نه کوي. ما ته رسول الله ویلی دی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام په دروغجن سړی باندې لعنت ورسي کنه ورسي. وزبه اوس روایت ترته وخت لمانه دي سوال وکړ جواب ته وګور. نبی علیه الصلاة والسلام قرآن را توای قرآن رب را توای وای کینه خلقو ته نصیحت وکړه قرآن را توای وای دی خلقو ته دین بیان کړه. الله څه را توای ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف. پتاس کې باید وډاله داسې مؤمنان وي چې خلق نیکی ته رابولي له بدي نه یې منع کوي. بل ځای کې الله جل وعلا پسې وایي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. بل ځای کې پسې واوره والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مؤمنان دي ځینو نور مؤمنان او دوستان دي په خپل منځ کې یو بل بنیکی ته رابولي خیر ته به رابولي او لبد کار به منع کوي. رب می راتوي اوس پیغمبر ته پوسی وګوره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. نبی علیه الصلاة والسلام وای په زبه باندې خلق لنا روان را منی کله کوي زه ته قرآن وایم ته قرآن را سره نه منی اهل بیت درته خیم اهل بیت را سره نه منی یا بیا مانا بل جواب پیغمبر خود مانی کن پیغمبر څنګه نه منو الله پیغمبر علیه السلام ها صحیح دی. چې کده ما اهل بیت نه چا انکار وی ګمانه انکار نه
منی کوم اهل بیت؟ هغه اهل بیت څخه د پیغمبر دغه او د مسیح شابس امام علي رضي الله عنه اهل بیت ده؟ امام علي رضي الله عنه اهل بیت ده؟ نه تاسو کوي مایک ته کولو دی امام علي رضي الله عنه اهل بیت ده دوستانو د لایف لید سره پورته کړی علي بارک الله فيكم آیس کریم ګوري دغه سی ولاړ ده عجیب څو ځلې بند شو ملامت مې چرګ مخکې ډیر شیر سو خلای بند سو خراب سو ها امام علي رضي الله عنه منی جانان صاحب والے نه مانوغه خو امام ته زمو شابس هغه جنشین د څنګه نه مانوغه امام علي رضي الله عنه رضي الله عنه دی هغه زوی منی دی عمر په نامه باندې عمر عليه السلام و یو زم عمر نشته یو زم نشته عمر تا څو زمانی وو ته زمانو څه کار دی خو خبره کا اهل بیت سره وای څه کار دي د لا اله الا الله هدي الله بنده التوي اهل بیت څوک خبره مقصد خبره کا مقصد دا وړو کې ورکینځ دا ته خبره نه دا ویل وای اهل بیت څوک نه مني دا مسلمان نه دا ودی ویل کدی ونه وای ډیر کوم وی هغه کې عمر نشته دا ما کمه وز تعالی کتابونو در تخکارا کړل چې عمر ابو بکر عثمان دا ټول دی علي رضی الله عنه زمن دی په کربلا کې له حسین علیه السلام سره شهیدان شوی دي صبر وکړه زه ته نامیر وکړم ښه دا وبس ته بل بطن روان دي قاری اکثر هیڅ کتابونه نه څنګه کتاب دی بطن روان دي قاری وای ودر زید تر او بس موږ د کتاب منی په دغه ځکه د کتاب منی ماشاءالله اوس کتاب خدا و منل تر اوسه له کتابونو انکار کول منډه وهل موبایل هم چارج سو چارجیږي وو هغه هم چارجیږي چارج یې ورکړل حالت کې چته یزید نه ناس خاري سي رونی او کس والا د تعظیم اجر ورکی ادي موږ ادي لایف فیصله بیرته نه هوته پورته سوي ولا دریونه او دا بعض مخلص ملګری کا اخلاص او صداقت وکړي او دا فیصلین خلص خو دې موږ هغه مخلص ملګری نور نسته سي یو بیا یو د 15 شپږو میاشتو لپاره جنې فارغان کړي وای راځي د ته اوس وګ نیسو ان شاء الله دوستانو دا بعض ملګری وای قاری صاحب لدی جاهل یعنی مثلا دی مطلب دا چې جاهلانو سره بحث ګوري د دوی د اغاګانو داسې حال وي د خدای خاطر وکړي د مو په کار مره لري کتاب باندې ډیر تکلیف دی لایف ته مکینه کډیر در باندې تکلیف دی لایف ته مکینه بل چیرته لاړ دا مشوري دی بل چاته ورکړه نه د تا دی پاره لایف کوم او ما دی لایف ته کینه او ما دی خلقو ته دا وایي جاهل او پلانې او پلې دی اغا صاحب دا خلاړل فارسي نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد خو ډزونه روایت سره وتښتید دا د مونږ خلکو ته د ملا هدایت وکړي بار مرتدی سي دا کمنټ کې د سلیکنه مکوي خو بس سو ابو بکر او اړې سره ویل ولغه مسلمان نه دی الله یعذ بالله استغفر الله مسلمان نه دي زه دې ته حیران پاتې یم دا د موږ په نامه مسلمانانو دي د ذلیله او د بوزدیله د دروغجن منافقین ماته چې کله وایي قاری صاحب دې خلقو ته ولي داسې خبرې کوي چې تاسې مسلمانان نه یاست او دا ډایرکټ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وته شوی وي د مسلمانانو ګوره څو قرآني آیات کې په صراحت سره تفسیر تم نه یم تللی الله ورته وایي چې دا حقیقي مؤمنان دي قرآن یې ومنل نه یې مني خیر دا قرآن اسې په نامه باندې مني ځکه بیا خلقو ته معلومیږي چې دا خو له قرآن نه منکر دي ورته ویل چې قرآن باندې ووایه چې قرآن منو لیکن نور قرآن ته اعتبار مه ورکوئ که تاسو خیال کړئ په دې ایران کې زه یو عجیبه خبر درته وکړم په دې ایران کې چې څومره مدرسې دي قرآن نه پکې تدریس کېږي د دوی چې څومره مدرسې دي بېشک
محترم د تاسو د دوی هر هغه وګوري قرآن نه د زولې نه د ځکه قرآن نه تدریسي خوند نه ورکوي. قرآن دی څه وایي بیا چې مهدي راسي دا قرآن به خلقو ته بیانوي. دغه بیچارهګان اوس چې قرآن آیات ورخی حیران پاتې سي. اوس ګوره قرآن وایي عائشه رضی الله عنها ټولې ازواج د رسول الله بیبیان مؤمنانو میندې دي. ده څه ویل په ښکاره یې ویل وایي د ما مور نه ده په ښکاره. بیا چې ورته ووایي چې ویې دی الله بنده دغسې خلقو ته وایو چې لټنه وکړي الله دې هدایت درته وکړي. موږ مو څه کوو ډېر مختصر ژوند ده. او رب مې دې قسم یې همدغه امام علي چې په دروغ وایي چې موږ یې منو دا به په ورځ قیامت لعنت در باندې وایي. السلام علیکم. وعلیکم. بیسته ولې مو لرې کړل؟ خپله لاړو ټیزي وای چاونه تا ونه اورېده څه شی وکړو؟ ټیزي واچاو. لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام سره واچاو. الله اکبر. اسمت جان قاری سي رب لوړي کړی دا لایف در سره پورته کړی. لس مخلص ملګری سي یو 0% ته دا فیصدي پورته سي ان شاء الله بیا به خدای کوي دی باندې دو چانس نه وي. والله دغه څو ورځې خو زه په لږ ګرخونی ملدي اکاونټ سره دا دی ظالم زمان دومره ریپورټونه ور باندې وایي هغه فیصدي نو هو ته بیرته پورته سوي ده دغه بیرته راپورته کړي د هغه سه ورته سمو د اواز و نه اوریدل چې بیرته راپورته کړه ورکسو قاری سي جوکر مهرباني. عمر جان ورته وایي چې مایک ور نږدې کی درته دیو بندي جوګر صاحب مایک ته کولم مسما الله مراته سر لوړي کړه. جاکار جوکر ودوري علي صاحب راغله. علي صاحب سلام علیکم. زه خپل الحمدلله سنی ما چونی وی نو د یو مختلف اواز دی وای راغلل. چه راغله ترورزه؟ سلام علیکم ترورزه. ما یو سوال لا خیر ده وکړه ترورزه. داسې کیسه ده ترورزه یم خپل په اروپا کې صحیح ده وختل مې پوهې لاړ سم سیریا ته ترورزه مور مې نه پرېږدي مزه چې وکړم ترورزه زما لاړ سم زما مې پوهې د اسلام په الله په لاره کې لاړ سم وجنګي هغه سم جهاد ته یا د مور خدمت دی وکړه هغه ته مور خدمت وکړه او دا دین او دا چې دا به څنګه کې دا فلسطین کې دا هر خوا پوهې د مسلمانان با ماشومان چې دا سره کوم بېدرده شهیدان کېږي دا به څنګه سي بیا هغه هم د دین خدمت ته چې د مور خدمت دی وکړي. ښه مور ته خو مې یو بل دوه ورونه نور هم ستا که نه بس مور او پلار مې خفه کېږي وایي مزه او مزه. اول خو دې ملکونو ته تلل دا د هر دوزمارو تیزن کار نه ده نه د ټیک ټاک کار ده. ښه صحیح شو هر دوزن او د ټیک ټاک د ډوزو ځای نه ده هغه یو خروار ایمان غواړي. ښه تا سره ایمان وایي به وسوري ګرځې دي خو ډوزانه دلته په ټیک ټاک کې چې ډوزي ویلي تا باید درماغ باید ځان رسولی وای هلته تا باید دماغ خبرو ته ضرورت نه وای درلودلی. اوس چې زه د مور خدمت دی وکړه یارې خو نو یو بل بیا چولی و نو دا د دوی والدیا چې دلته اوس غواړي چې دا بحث بلې خواته بوځي نه بالکل هم داسې ده. صاحب میرا ایک سوال ہے وہ یہ ان کی جو شیعہ کتاب میں کہ حضرت علی کی نعوذ باللہ حضرت علی کی موت آگے ان پر ہوگی تو یہ کون سی لوی کار وکړي دومره لوی کار وکړي چې ډېر ځایونو کې د دین دعوت د غومره کار نه کوي لکه شعر سې کوي. دا تاسې کوم شعر اوس وویل زه به دا د تا شعر اوس راواخلم د قرآن له آیات نه به دا د تا دا شعر چې له دې آیات نه رااخیستلی سوی د خو تا ته نه ده معلوم د قرآن آیات به درته راواخلم. الله اکبر. سورة العنكبوت اول آیات یو ځلې به یو مخکې یوه خبره درته وکړم یوه خبره دا ټول یاد وساتئ.
موږ دوه قسمه اسلام لرو. دوه قسمه اسلام خو یو قسم ده، خو موږ مسلمانانو دوه قسمه جوړ کړي دي، او مسلمانان دوه قسمه دي. موږ اسلام څو قسمه جوړ کړي؟ 2 قسمه. مسلمانان څو قسمه دي؟ 2 قسمه. 2 قسمه. یو پری والا مسلمان، پری مسلمان، او یو تکلیف کوونکی مسلمان. یو پری اسلام بل تکلیفی اسلام. دا ورسته درته ښیم. پری اسلام نن زمانه کې ټول مسلمانان غواړي، تکلیفی اسلام نه غواړي. پری اسلام څه معنی؟ مسلمان یم، د مسلمان زوی یم، قرآن کریم کې چې کوم اوامر دی الله جل وعلا راغلي، تکلیف ده پکې، سختی ده پکې، هغه یو بغل تکیه ده. هغه امر چې د مال نفسي خواهشاتو سره برابري، له شیطانی خواهشاتو سره می برابري، هغه را اخلم. نور په پخه اړه په کوم ځای کې چې تکلیف ده، په کوم ځای کې چې عبادت ده، په کوم ځای کې چې سختی ده، په دې سره د کار نه لرم. پری اسلام راوړ راته، پری اسلام بالکل همداسې. او یو تکلیفی اسلام ده. تکلیفی اسلام په کې به تکلیف، امتحان، د عبادت سختی، بل سختی، بل دا به ټول در باندې راځي. دا د ګوتو په شمار مسلمانان دغه سي تکلیفی اسلام پسې روان دي او مني، او داسې تکلیفی مسلمانان دي. لیکن دا اکثریت مفت اسلام غواړي، مفت مسلمانان دي. څوک وایي؟ اوس راسه د تا شعر ته وګور، آیات قرآن ته وګور. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله وی دا خلق، آیا دا خلق ګمان کوي چې دوی به پرېښودلی سي؟ دا د تا شعر ته و شاعر دي زړه سره نور شاعرانو ته وایم. الله څه وایي؟ احسب الناس، آیا ګمان کوي دا خلق ان یترکو چې دوی به پرېښودلی سي؟ ان یقولو، حالان کې خبره دا ده چې دوی وایي آمنا، موږ ایمان راوړی، بس دا به درته کافي سي چې دوی فقط وایي چې آمنا، موږ ایمان راوړی. وهم لا یفتنون، دوی به امتحان نه اخیستلی کېږي. بلکې داسې نه ده، د هر یو به امتحان اخیستلی کېږي، هر یو به امتحان ورکوي، په ازمایش کې به راګیر کېږي، ازمایش به ور باندې راځي، امتحان به ور باندې راځي. دا د دې لپاره کافي نه ده فقط وایي ان یقولوا آمنا، بس ما ایمان راوړی، نور به مې الله پرېږدي په دې خبره. الله وایي هېڅکله نه، بشک الله وایي هېڅکله نه. تاسې دا ګمان کوئ، یعنی دلته الله جل وعلا څه وایي چې بعضې د ما بندگان ځانو ته مؤمنان وایي، خو پرې اسلام غواړي، نور ابتلا، ازمایش، امتحان نه غواړي. اوس رب العالمین وایي داسې کسان دوی به جنت ترلاسه کړي، نه په الله قسم چې جنت دوی به هم تر سپنګو نه کړي. ولې؟ یو مثال یې زه درکړم. یو انسان د په کوټه کې ناسته، پښه یې په پښه اړولې ده، او دی د پوهنتون استادانو ته وایي چې ما کامیابه کړي. د پوهنتون خبرې کوم، پوهنتون وایم، دا د پخلو باندې وایم چې پوهنتون کې یم، نور ما کامیاب کړه په ټولو ورقو کې. کوم انسان ورسره مني چې دا استادان به دا سړی کامیابه کړي په دې سکول او کالج او مکتب او پوهنتون کې؟ مني ورسره؟ امکان نه لري، هیڅ امکان نه لري. د نن زماني مسلمانانو هم همداسې دي، پرې اسلام غواړي.
ولا په لمانځه کې سختی ده نه، په اسلامي نظام کې سختی ده نه، په زنا به بندیز نه لګوي نه، غلطه به سزا نه ورکوي نه، ښځه باندې به پرده نه کوي نه، د هغې خپل کار ده. ښځه به خپل ازادي کوي، نفسي خواهشات، ښځې که څه کول، نارینه که څه کول، بله ګناه دي کوله، بله ګناه دي کوله، بله دي کوله، دی پرې اسلام غواړي. د ده له نفسي خواهشاتو سره چې برابر و، دی هغه اسلام غواړي. لور دی خرڅوله، لور دی په بدي کې ورکوله، لور دی بې اجازته ورکوله، په لور دی قرآن نه ویل، دین دی نه ویل، زنانه دی څه کول، میراث دی نه ورکول، په میراث کې دی حق نه ورکول. بس څه مې د زړه برابر وي، لور خرڅوم او په بدي کې ورکوم، میراث نه ورکوم، د ماتې بیاته ده، پخه پخه باندې اړوم، بس فقط وایم ان یقولوا آمنا، ما ایمان راوړی، مسلمان یم. بس دغه د پری اسلام والا دی. الله وایي سینا خبردار، د جنت بوی دی ولا کله نه ولیدل، لیکن خبره دلته دا ده، اوس تکلیفي اسلام، په تکلیفي اسلام کې حدود دی الله دی، الله خپل حدود ټاکلي دي. الله جل وعلا مؤمن ته هغه د ایمان او د اسلام دایره ټاکلې ده چې ګوره دا به کوې، دا به کوې، دا به کوې، دا به کوې. یو مثال درکړم، دا ټول انبیاء چې تاسو وګورئ، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم. ډیر زیات او لوی امتحانونه چې راغلي دا په انبیاء راغلي دي. بشک یو مثال زه تاسو ته درکړم، د نوح علیه السلام. نوح علیه السلام خپل زوی ته ګوري چې الله هلاک کړل، څونه لوی امتحان ده، ده که نه ده؟ بالکل خالص. ابراهیم علیه السلام چاړو راخیستلی د خپل زوی حلالوي، امتحان ده که نه ده؟ بالکل. محمد رسول الله له مکې نه وځي، مکې ته مخ را اړي، سترګې له اوښکو راډکېږي د علیه الصلاة والسلام، وایي ای مکې، په الله قسم تر ټولې دنیا ماته محبوبه یې، خو دا قوم دې نه پرېږدي، دا قوم مې نه پرېږدي، درنه ویستلمه، قوم پاته، کور پاته، قبیله پاته، مکة المکرمه پاته، ټول پاته. څومره لوی امتحان. دا الله وایي وهم لا یفتنون، آیا تاسې به د دوی به امتحان نه اخیستلی کېږي، نه به ازمایښلی کېږي؟ نن راسه موږ تاسو ته راسه په اسلام کې چې د ما یوې روپۍ ته تاوان را رسېږي، هغه اسلام منلو ته تیار نه یم. چې کومه ګټه مې په تاوان کې کېږي، هغه اسلام منلو ته په تیار نه یم. زه مثال درکړم، موږ تاسو د خویندو د لورانو حق ورکوو؟ نه خیر، ځکه تاوان را رسېږي. که د اسلام حکم ده خو تاوان را رسېږي نه منم. بالکل. نو هلال جانه د زړه سره قربانه کړي، سم شعرونه دی وایه، زه به د قرآن له لارې دا مسلمان راویښوم، که مې راویښ کړل، خو دا نن زمانې مسلمان ډم ښه راویښوي، د ډمان نه دی په دې میډیا کې، ډمه خوري او ډمه وروري دی تر سهاره ځان ته ښه ویښ کېنولي. قرآن خو څوک نه راویښوي نن زمانه کې، خو موږ به کوشش کوو، ته به د شعر له لارې کوشش را سره کوي، بل به د بلې لارې چې د اسلام دپاره شعر وي، نظم وي، نعت وي، ترانه وي، د قرآن دعوت وي، د احادیث وي، په دې ټولو کې به سره ملګري یو. نو دا کار دې کوه د زړه سره. والله دومره تاثیر دې د شعر را باندې وکړل، دومره تاثیر. ما د قرآن آیات درته ویل، کېدای شي دا ډېر مسلمانانو به د قرآن په دې آیات سر نه خلاصوي، خو د تا په دې شعر به سر خلاصوي. رب مو سرلوړي قدرمن، الله دې موږ حقیقي او واقعي مؤمنان جوړ کړي. آمین. کاری صاحب بل کاری صاحب زه ولا بار بار کوشش کوم، الحمدلله ما د خپل پلار ملاقات نه دی کړی که نه، یعنې ډېر مخکې په شهادت رسېدلی، د هغه نه وروسته بیا هغه نه وروسته بیا والده شریفه مور 3 واړه زه ما یې مینه محبت نه دی تللی که نه. نو ما خدای سره ډېر شعرونه ویلي که نه، د نظام په باب کې هم دغه شهیدانو په هغه کې هم، خو بیا داسې سوچ زه بندي شوم، بیا هغه اړخ ما بند که. اوس ډېر کوشش زه غواړم چې وایې بل شاعر کې دا خبره کاري صاحب ډېرې بخښنې سره، شاعر چې کومه خبره کوي، شاعر خپل عمل نه پلري، شاعر نه ده خپل عمل نه پلري. نو زه بار بار کوشش کوم چې داسې اشعار ووایم چې هم د دې دنیا هغه هم د هغې دنیا ګټي. نو مننه کوم کاري صاحب، الله پاک عزتمن لره، خوشحاله شوم چې مسلمانانو د یووالي، د مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد، د مسلمانانو
د مینې او د محبت دپاره ښه شعرونه ووایاست، د صحابو په دفاع کې شعرونه ووایاست، د امهات المؤمنینو په دفاع کې شعرونه جوړ کړي. نو بیا انشاءالله وروسته که مو جوړ کړل د صحابو او د امهات المؤمنینو په دفاع کې له روافظو له شیعو له د مجوسیانو نه، نو دغه له دینه دې ته کار وکړي. دغه د خیبر پښتونخوا یو شاعر ده، یو شعر مې یو ورځ اورېدلی ده، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. الله دې د همدغه شعر په خاطر باندې جنتي کړي. د ابوبکر صدیق او د صحابو په دفاع کې ویلی ده. نو بارک الله فیکم، الله مو قدرمن تر لوړي. محترم دا ډیره مشهوره چهره ده په شعرو کې. ښه و ډیر مشهور ده. نو نه پوهېږم لای به د یو شیخ دا ښایسته سره غوندې ګیره ده همدغسې په طرز کې شعرونه وایي، ډېرې ویډیوګانې دي، هر چا ولیدلي دي. تاسو کمره خلاصولی سئ؟ زه به لیک وروسته خلاصوم. قاري صاحب یو شعر دي که اورېدلی ډېر به ښه شوی، تاسې دوه ښځې وکړې موږ یې شلانده شو. د زړه سره زه خو یو کوچی سړی یم، دغسې پاکو سوتره پښتون او پاکو سوتره دا کوچاني ژوند خوند راکوي. دا موبایل مې دلته پروتي، په همدغه ځای باندې داسې ایښی وي. په بښنې سره دا موبایل نه، دغه موبایل دا مې وګورئ، دا په دغه مې تړلی ده، دا وګورئ، دا په پوړو مې تړلی ده. ښه، نو دا موبایل دلته همداسې ایښی وي راته، فقط دغه په وخت کې راسم د لایف په وخت کې لایف چالو کړم، خو که کله کله دلته کتاب ګورم بیا مې یالي استفاده ځینې کومه. ډېر بد ځینې راځي له دې میډیا نه، په خدای قسم دومره بد ځینې راځي، والله چې د صحابو د دفاع خاطر د رسول الله د عزت خاطر نه وای، والله العظیم له دې میډیا نه مې دومره بد راځي، او له دې په نامه مسلمانانو مې دومره بد راځي، ځکه زه خو هغه هر څه مې مخامخ وي. لکه دا مخکې یو ملګری ورور راغلل، وایي قاري صاحب دغسې کار وسي، ښه نظر ده، ښه احساس لري، قربان موسم، الله مو نورم د دین دپاره غمخوار جوړ کړه، اله العالمین مو په دنیا او آخرت کې سرلوړي کړه، د تهجد وخت مبارک وختم د ټول مخلص ملګري دوستان. دا شاعر هلال صاحب ده، رب مو په ځواني برکت کړ، الله مو په ځواني برکت کړ. ښه ده ماشاءالله، اوس مو د ملاقات در سره اوس مو د ولیدل دا غو د بټنه د چیر د سره سره دغه دی کړو، دا څه شی ورته وایي، صبر وکړه. دا را سره ملګری مو کړلې. نو خبره دلته څه شی ده، خبره دا ده چې عملی کار د هر مؤمن مسلمان مسئولیت ده. نور مو څه په وس کې نه کېږي، دا خو به مو په وس کې کېږي چې د خپل کور ماحول اسلامي ماحول جوړ کړی، د خپل کور د بچو دپاره د بیبیانو دپاره د خپل کورنۍ اسلامي ماحول جوړ. دا کله چې ټولنه اصلاح کېږي، دا له اسمان نه اصلاح نه راځي چې په یو ملک باندې را نازله سي چې ولا دا ملک نور اصلاح سو، نه خیر، دا انفرادي اصلاح چې کله راغله، ما ځان اصلاح کو، تا ځان اصلاح کو، بل ځان اصلاح کو، بل ځان اصلاح کو، انفرادي اصلاح نه اجتماعي اصلاح ته خبرو. د اجتماعي اصلاح چې کله راځي، ټولنه او هیوادونه ورسره اصلاح کیږي. موږ متاسفانه دې ته انتظار یو چې بس له جبرئیل علیه السلام له اسمان نه اصلاح را خوسي کړي، وروره موږ ټول اصلاح، دا خو امکان نه لري. نو شاعر صاحب قربانه که موسم ملګري دوستان وایي ټول دې پیژني، نو ما خود متاسفانه اوس به دې وپیژنم، الله مو سرلوړي کړه، قدرمن سي. شعر دې ډېر خوندور شعر و، ډېر خوندور و، په خدای باور وکړه، ډېر خوندور. هلال صاحب په بخښنه سره قاري صاحب هغه د دوه ښځو والا که ووایي ډېر ښه خوند وکړي. دا مجلس بیا بلې خواته ځي. زه قاري صاحب نیوکې م ډېرې کوم، نو په هغه کې په چوکاټ کې نو یو شعر ما ویلی وایي په ډېرې ټولو بښنې سره په اجازه قاري صاحب وایي که شهید لاړو خو نبي ته یې ګیله وکړله،
که شهید لاړو خوږ نبي ته یې ګیله وکړله، بیا به پر کومو سترګو زه خپل پیغمبر ته ګورم. د فدایي ټوټې بدن به په خبرو راشي، خوږ پیغمبر ته به ګیلې کړي، بیا زه چیرته او کوم در وګورم. ګوره خیانت ونه کړي قسم، هر ګوټ کې د شهید وینې دي، دا د منصور ملا عمر جلال الدین بدرالدین وینې دي. په دې لکونه شهیدان د خراسان شوي دي، په دې دا خلک کړېدلي دي، زخمیان شوي دي. ګوره ډېر پام کوه زړګیه چې خیانت ونه کړې، د شهیدانو ارمانونو ته لغت ورنه کړې، عوام خفه نه کړې. هغه دي چې به یې شپه درکړله، د چاپې شپه به وه خو تا ته به یې کوټه درکړله، د ستا په سر به یې فامیل ټول په خطره کې ولو، د ډرون نه بچ به یې کړې، د ژوند به یې بیا موقع درکړله. کاري صاحب وایي همیشه د شهید وینو رنګ راوړی، لوی مثال یې دا زموږ افغانستان دی. چې وایي د کفارو دا دنیا ده، مسلمان ته پکې خامخا ژوند ګران دی. تر قیامته به یې حق ور ادا نه کړي، پوروړی د غزې دومره جهان دی. د کفري فتنو ښکار شویو مسلمانو نور اصلاح شي، روی د خدای او د قرآن دی. الله أكبر. سبحان الله. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الله جل وعلا دلت رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قانون ورخي. رسول الله صلى الله عليه وسلم دي آيات په تفسير کې وای کچاله مؤمن مسلمان سره یا له مسلمانانو سره یا له بیت المال سره دیوې ستنی خیانت وکړل، ولو کدی ما نبی خو په ورځ قیامت به راوړلی، محشر میدان ته راوړي، دا خیانت به راوړي. وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. کوم خیانت چې کړی وي که هر څوک دا به په ورځ قیامت د محشر میدان ته راوړي. دا څومره خوندور شعر، څومره خوندور شعر. داسې نه وایي الله بنده سبا بل ورځ موږ په دې شعرونو رانولې، دلته به موږ هم ناسې ورور موږ خو نه زده کېږي، نو د موږ خو زده کېږي نه. نو کاري صاحب ما ته نیوکه ډېر خوند راکوي په داسې چا باندې چې حقیقت یو ځای خپله ووینم، نو بیا هم خو چې کله دا نشته کړی کنټرول شوی. عمر رضی الله عنه څه وایي خلقو ته چې کله دی امیر المؤمنین سو؟ سبحان الله. هر ملت باید داسې آزاد حر او آزاد وروزلی سي. وای کلمانه کله مخالفت کېدل یا یو مخالف کار کول، تاسې به څه راسره کوئ؟ صحابه و توره ورته راواخیسته، وایي په دې توره به دې اصلاح کو. امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی الله عنه وای په دې توره به دې اصلاح کو. نو دا خو ډیر مهمه نیوکه سوي، کله د ادب په چوکاټ کې وي او پیدا ور باندې مرتبه وي، نو خوي د اصلاح په نیت باندې ډیره خوي اصلاح پکې راځي. الله جل وعلا دې موږ ته هدایت نصیب کړي ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته. هلال صاحب مننه. اوس خو مشناق در سره اوس بیا به بل ورځ ان شاء الله څه ښه شعرونه راته تیار کړه، بیا به ان شاء الله مجلس کوو. الله مو راته قدر مقدر لوړ کړه. الله حافظ. الله حافظ. بل اخیری پوښتنه مول صاحب په ډېر بخښنې سره د میډیا کې تقریبا څومره کوینز جمع شوي دي، نو دا ما نه دي راوستلي. که چیرې زه دا راوباسم، یعنې زه خو دا شاعري له لارې مثال ګفټ شی کړي، که چیرې زه دا راوباسم دا خو به ماته حرامې نه وي. ګوریا یو مسأله دلته خو په دې میډیا کې عجیب عجیب قسم قسم کارونه کوي. یوه قاعده زده کړي د ټولو مسلمانانو ته وایي، هر حرام عمل سي هر عائد ولري دا حرام ده. قاعده زده کړي اسانه دي، ټول عمر دي پاره به دا مسأله ټولو مسلمانانو ته واضحه وي. هر حرام او ناروا عمل سي هر قسم عائد ولري دا عائد حرام و ناروا دي، او هر حلال و روا عمل سي عائد ولري اغا روا و حلال دي. بشک بیا خو دلته بعضې خلک خو چې د دین د دعوت مخنیوي کوي، بیا هغه څه وایي دا ملایان ګل و زړه پلانی و پلانی و پلانی. ما همدغه مسلمانان مؤمنان و چې تقریبا
یعنی که کلدارو تکړي خو په میلیونونو راځي او که افغانیو تکړي هم تقریبا 2 لکه روپۍ الحمدلله د موږ دلته شاوخوا کتابونه پراته دي. په دې کې ډېره حصه دي د مخلصو مؤمنانو مسلمانانو د الله جل وعلا د دوی ته صدقه جاریه وګرځي. امين. دوی ډایرک راسي په یو څه باندې د حرام فتوا لګول یا د حرام حکم ور باندې لګول دا قطعي دلیل ته ضرورت لري. څه شي ته؟ قطعي دلیل. والزنا حرام ده قطعي دلیل لرو قرآن عظیم شان ده ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. سود حرام ده قطعي دلیل ده. نو اصل په اشیاءو کې اباحت ده د مو فقها علما وای نو دا قاعده دی ټول عمر دی پاره په حلاله طریقه څه شی لاس در تراغل دا حلال دی زړه سره نوشي جان نیسه که په حرامه طریقه در تراغل د سنوي سي سبا دی ورور له د شنخالي درخاني سره ډبل ټیپونه ډبل شیرونه شروع کړي بیا درته حرام او ناروا دي. خبره باندې پوي سولې که څوک په محبت کې زړه در ترالېږي ګول در ترالېږي ګیفت در ترالېږي هیڅ حرج او مشکل پکې نسته. خو که خبره ډبل ټیپ ته لاړه مسابقو ته لاړه پیشنمنټونه دي که څه شي دي وا بابل جانه څه سوال اصغر پنشمنټونه او دغه بلاوي که خبره راغله ښکته سو پورته سو شاره ښکاره کړه مخه راښکاره کړه دغه بلانۍ دي دغه بلانۍ دي دغه که بیا نو دا حرام دي ښه د زړه سره او تر مذهب دی وکړي. مننه کوم کار صاحب خوشحاله اوسئ تاسو ټول په اجازه بای. اللهم صل سر لوړی سي محترم ادامه ورکو نو اوس وخت ډیر ده تا خو پنشمنټ را باندې کولې کنه بابیلا دا مسأله دلته دا دغه چې شي نومیدو شاعر هلال جان د ملګرو وخت واخیستل خیر له ملګرو سره به ولزه مجلس وکړو نو دما سبا مینیت ان شاء الله سي زه د مازیګر په ټیم تاسو تلایف راسم موضوع به د روزي په فضیلت باندې وي او د روزي په تیاری باندې به وي ان شاء الله. هغه مخکې ملګری راغلی او الله دې وکړي چې لمانه خفه نسی مخکې ملګری سویل او قاری صاحب د ملحدینو په خلاف ګوري د زړه سرونو لمانه ګیله مه کوئ لمانه مه خفه کیږئ ځکه ما ته د تاسو خفګان مهم نه ده ما ته د الله خفګان مهم ده ما ته د تاسو رضا مهمه نه ده ما ته د رب رضا مهمه ده. نو امید میم دا ده چې تاسو به ټول د الله په رضا را سره راضي کیږئ کنه د الله جل وعلا په خوشحالي به را سره خوشحاله کیږئ امید میم امدا ده. نو چې کومه خبره حقیقت او واقعیت و دا به کوو دا به مخکې پسې بیایو عمل کې به ثابتو خو لیکن چې په عمل کې مو نوی ثابته کړي والله چې شپېته ګزه ډوزونه راته وویلې شپېته متره ډوزې راته وویلې بیا به هم ډوزمار درته وایم بیا به هم څه شی درته وایم بیا به هم ډوزمار درته وایم په عمل کې به ثابته و د زړه سرونو په عمل کې هر حقیقي واقعي عالم سجتا د دین او د عقیدې دفاعي کوله حمایت وکړه نرغوندي حمایت وکړه صفت څه شکل دی په وسو په قدرت کې و حمایت وکړه اما دا مور توایا چې ترامخ کیسه او لمخ یې کړي او لشاله کې ګیدړ سوکا ځانو باسي او بیا د جنگ په میدان کې دعوتګر پرېږدي بیا مرمویم بی غیرت او روپسې نسې رسولی راځي په وابا د مرمي خبرې مې وکړه اوس به بله قصه به مو خرابه سوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نه قاری صاحب محترمه که دوی په هر لحظه بیا په همغه لحظه دی ونیسي مشکل نشته. سم لکه پیشګان داسي په هر طرف ورته راتاویږي خدا پیژني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني قاری صاحب پوښتنه لرم او میسج مې ډېرې زیاتې وکړلې نو مننه چې جګن کړله ما د تقریبا دا څو ورځې مې دا خبره ساتلې وه مالې زه به یې وکړم
خو نیسو نم جګوله منو نه پوهېږو مصروفیات ډېر محترم په دې لایب کې شپارست اجازه شته؟ د دې مؤمنانو د پاره ستړي چرګان ډېر انتظار بیا صحیح دا هم په شپارس راجګ کړی دی چا یې شپارست وکړي خو کنه زیاتره داسې خلک راشي بیا یو بده خبره وکړي یا ښه وکړي ځکه سفارش مې و هغه که مخکې کمالې څه داسې نه ودې زړه سره دومره توهین مې سوی ده چې رسول الله د صحابه په دفاع کې رسول الله د ناموس د عزت په دفاع کې رسول الله د اهل بیت په دفاع کې ورب مې د قسم چې په دنیا کې به د چا نه وي موږ پروا درلودلې ده پروا یې نشي هو دانو نه دا څاڅکی وینې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر عزت قربان نه توهین څه شي قاري صاحب پوښتنه مې دا لرله وخت هم نه نیسم تاسو هلکان ډېر دي پوښتنې لري دلته یو نفر د له مانه تقریبا پیسې ورته ورکومه دی د مانه د قرض په هغه کې غواړي خو دی څه ده ماته وایي دغه پیسې څه ته ماته راکوې نو د پیسو د څه کومه ګټه وله دا ګټه به درته درکومه د شپږو میاشتو دپاره دا پیسې ماته راکړه ګټه به درته درکوم خو شپږ میاشتې بعد به زه تا ته د خپلې پیسې بېرته سپارم تا به زه له کاروبار نه ایسته کومه ماته